د لمونځه متعلق دغه دویم کلیپ دی. کله چې تاسو جمات ته ننوځئ بیا په ننوتل نه بعد اول خبره دا ده چې په کښېنول نه مخکې 2 رکعته نفل د تحیۃ المسجد او د تحیۃ الوضوء په نوم وکړئ. 2 رکعته نفلي نه وکړئ، خو په دا کې تحیۃ المسجد او د تحیۃ الوضوء نیت وکړئ. دا خو په یو صورت کې دی چې کله جمات ته ننوځئ او د لمونځه ټیم وي تاسو ته د نفلې ادا کولو وخت ملاو شي. خو که چېرته جمات ته ننوځئ او د لمونځه وخت دره نږدې وي، که تاسو 4 رکعته سنت کوئ یا 2 رکعته سنت کوئ لمونځ درښدارېږي، بیا په داسې صورت کې که چېرته په سنت کې تاسو د دغه تحیۃ الوضوء او د تحیۃ المسجد نیت وکړئ، الله تعالی بیا هم د دغه ثواب درکوي. داسې د ګایز 2 رکعته سنت دي. ګایز په اذان نه بعد د اشراق پر چې کیم دا صرف 2 رکعته سنت او 2 رکعته فرض شي. دغه نه علاوه نور نفلی منځونه نشي. خو که څوک ګایز په اذان نه بعد جمات ته راغی نو دای د ګایز په سنت کې د تحیۃ الوضوء او د تحیۃ المسجد نیت وکړو. داسې مشپشین نه مخته 4 سنت مؤکده دي، په دا کې دغه نیت کړل شي. او مازدیګر نه مخکې 4 رکعته سنت غیر مؤکده دي، په دا کې نیت کړل شي. او دغه سه مخستان نه مخکې 4 رکعته سنت غیر مؤکده دي، په کې دغه نیت کړل شي. نو د لمونځه ته د تک په وخت کې په ټول نه اول شي دا 2 رکعته نفلي نه دي، تحیۃ الوضوء او تحیۃ المسجد. حضرت ابو قتاده سلمی رضی الله تعالی عنه دا فرمایي یا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې کله تاسو جمات ته رسئ بیا په کښېنول نه مخکې تاسو 2 رکعته نفلي نه کوئ. کله چې جمات ته ننوځئ بیا په دغه صورت کې تاسو یو کس ته په زوټه سلام مه کوئ، ځکه چې په دا خلک داس خلک وي چې هغه په ذکر کې مشغول وي، ځنې په تلاوت کې مشغول وي. نو د قاری په تلاوت کې او د ذاکر په ذکر کې خلل درځي. البته که یو سړی داس وي چې هغه نه تلاوت کو او نه ذکر کو او تو ته معلومه وي چې دا سړی په داس عبادت کې نه دی مشغول، بیا یک سړی ته که سلام وکړي هیڅ قباحت نشته. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ارشاد نقل کوي یا چې فرشته د یک سړی د پورا د مغفرت دا وکړو چې کیم سړی په کیم زیبون المینځ وکړو، په لمونځه نه بعد په یغه زیبون دی دای کښینی چې څو پر د او داس نوی موته هغه وخت پر فرشته د پورا دا وکړو. فرشته دا یې چې اللهم اغفر له اللهم ارحمه، یا الله د دغه سړی مغفرت وکړه او په دغه سړی باندې رحم وکړه. نو بهتره خبره دا ده چې کله میږه د لمونځه نه فارغ شي بیا په غزي کې دره وخت پوره کښېنستل دغه ضروري وګڼئ چې په یغه وخت کې فرشتې د توست پوره دعا وکړو. بیا فرشتې داسې مخلوق ته چې دغه دعا د انسان د پوره دا ډېره زیاته قیمتي دي. نو بهرحال په لمونځه نه بعد دره وخت کښېنستل چې فرشتې په یغه وخت کې توست پوره د مغفرت دعا وکړو. او ډېر خلک دغه عادت جوړ شوی دی چې هغه په لمونځه نه فوراً بعد د جماعت نه وځي او پښې خلاصوي، په جماعت کې دره انتظار نشي کړی چې فرشتې د پوره دعا وکړو. زه یورې د استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الياس گھمن حفظہ الله د سره زه په سفر باندې تللی و ګرجانواله ته. بیا په یو ځای کې هره میاشت د درس و ګایزه بیا په بیان کې د ورته ول په درس کې چې زه 13 میاشت غلی و په دغه ځای نوستومه. یو کس راغی مو ته چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، مو بیا د یغ جواب ورک. بیا بل سړی راغی 2 منټه بعد بیا سلام وکړه، بیا مو جواب ورک. په یو وخت چې مو بالکل تلاوت نه وکړه. بیا دا مسله په یو ځای کې بیان کړله چې کیمیو کس په جماعت کې په تلاوت باندې نوستوي یا بدای په ذکر باندې لګاوي، بیا دا سړی ته سلام ما ورسوي، ځکه چې د قاری تلاوت او د ذاکرین په ذکر کې بیا خلل ورچی. نو الله جل جلاله د میشتو ستا د سهیل منځ کړل توفیق نصیب